د نومیالیو د لټون یوه نوې هڅه. دا خلک د منبر علمي او کلتوري ټولنې لخوا جهادي او ولسي اتل ملا امیر محمد چکنوري په تړاو په یو ورځني علمي او څیړنیز کنفرانس کې سره راټول دي. په دغه کنفرانس کې د هغوی چکنوري د کورنۍ د غړو سربیره مسؤلینو، پوهانو او ګڼو د قلم خاوندانو ګډون کړی او د ملا چکنوري په تړاو یې ګڼې ناویلې خبرې د کنفرانس ګډونوالو ته د مقالو په بڼه واورولې. د ښاغلي چکنوري د کورنۍ غړي دا ډول راټولېدنې د خپل نومورکو مېړنیو د یاد تازه کولو لپاره مهمې بولي، ځکه سینه په سینه راتلونکو نسلونو ته هغه څه انتقالولی شي چې له نورو لارو چارو سخته ده. حکومت ته همداسې پکار دي چې همدغه خلک چې دا کوم نن پرې غونډه کېږي او دا د منبر علمي او کلتوري ټولنې کوم کار کړی دی چې دغه شانتې نور اشخاص دي، هغه نور هم شته دي، دغه شانتې ځینې دي چې د هغوی د چکنوري ملا صاحب نه هم باید اعتراف وکړم چې د هغوی تاریخ د هغوی نه هم زیات لوړ دی. مثلا خپله د اډې صاحب رحمت الله علیه، د بطحاق عزت صاحب رحمت الله علیه او نور داسې کوم د افغانستان په نور ولایتو کې دي. ضرور نه ده چې زه ستر نګار یاد کړم په افغانستان، خو ملا مشک عالم باندې باید داسې دغه وشي، نو غونډې وشي پې او سیمینارونه پې دایر شي او انجمنونه پې جوړ شي، محافل پې ترتیب شي. نو دا خلکو دپاره دا شی پکار دی. همدغه باندې به د هغوی نومونه ژوندي کېږي او که نه وي، که دغه خبرې نه وي بیا به تت کېږي، دا نومونه هم غلي کېږي. د منبر کلتوري ټولنې مسؤلین وایي چې هڅه کوي په ټولنه کې د نومورکو اتلانو په ویاړ دغه ډول کنفرانسونه جوړ کړي تر څو د تل لپاره د تاریخ له پاڼو پناه نه شي. په خبره یې هغه ټولنې د پرمختګونو مزه څکلی شي چې د خپلو مشرانو له تاریخونو باخبره وي. دوی وایي په راتلونکي کې به یا د لړۍ غزوي او د ننګرهار په شمول به د ختیځو نورو ولایتونو د نومورکو نومیالیو لټه کوي. چکنور ملا صاحب غازی و، یو نومیالی غازی و، یو جهادي شخصیت و، یو عالم و، صوفي و، یو ولسي خدمتګار انسان و او د په دې منطقه کې ډیر مشهور و، ډیر ښه نوم لري. نو خو د خلکو د ذهن نه دغه ورک و. تقریبا د 1310 کې وفات شوی دی، 1310 کې وفات شوی دی او تر اوسه پورې د په اړه باندې چا سیمینار نه ونیولی. نو موږ دغسې مشاهیر چې ننګرهار کې دي هغه غواړو چې د خپلې فرهنګي ټولنې له لارې خلکو ته خپل ځوانانو ته راتلونکي نسل ته یې وروپېژنو او د هغوی د کارنامو، د هغوی د ویاړونو او د هغوی د علمي خدماتو نه خبر کړو. په دغه کنفرانس کې چې د علومو اکاډمۍ معاون هم ګډون کړی و، په خپلو خبرو کې وویل دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې ورته کنفرانسونه جوړ کړي او ځوانان پکې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې علومو اکاډمۍ په دې وروستیو کې پتیلې ده چې د هېواد له ټولو لرې پرتو سیمو د جهادي اتلانو او نورو لوی شخصیتونو چې په لوی لاس د تاریخ لیکونکو لخوا یې ویاړلي داستانونه نه دي لیکل شوي په کتابي بڼه راټول او راتلونکو نسلونو ته یې د میراث په شکل پرېږدي. علومو اکاډمۍ نه تنها دې کار ته اراده لري بلکې دا کار یې عملاً کړی ده. موږ د ډېرو داسې د ګمنام مجاهدینو له نظره وتلیو خلکو په باب باندې کتابونه چاپ کړي دي، د هغو مخکتنې مو کړي دي او اکاډمۍ خپلو پرسونلو ته وظیفې ورکړي دي چې هغه په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو کې، په بانډو کې وګرځېږي او داسې ګمنام اشخاص او داسې ګمنامه علما را پیدا کړي او هغه وځلیږي، د هغه په پار باندې کتابونه ولیکي، معلومات ولیکي او ټولنې ته دا کار وړاندې شوی هم ده، وړاندې کوي هم او په آینده کې هم سل په سله کې تصمیم لري چې دا کار وکړي. خپله ډېر کوشش کوو چې زموږ هغه وروڼه چې له هېواده او له فرهنګه او له عاداتو او له رسم او رواجه او د علماو له تعلیم او تربیت څخه لرې پاتې شوي دي، د هغوی د اذهان او د تنویر کوشش وکوو. اوس خو میډیایي دور دی انشاءالله والعزیز، موږ خپله اکاډمي سایډونه لري او موږ یوه ډېره لویه کتابخانه داسې کار هم پې شروع کړی دی په ډیجیټل بڼه باندې هغه کوو چې په هغه ته هر څوک لاسرسی ولري، په هر مرګ کې ورته ولري. او دغه مې یو سوال داسې تاسو که هر څومره په دا ظاهره مترقي او د شان و شوکت ملکونو ته ولاړ سي، اما هغه برم چې الله جل جلاله د افغانستان خاورې او د افغانستان ځوانانو ته ورکړی ده، هغه برم او هغه قوت هغه بیا په ټورنټو د دنیا په نورو پرمختللو ښارونو کې نشته. نو موږ ډېر کوشش کوو چې خپله ډیجیټلي بڼه دوی ته ورسوو. موږ خپله یو پاڼې هم لرو او خپله ویبسایټ هم لرو، په هغه کې موږ دغه د دانشمندانو چې کوم تحقیقات کېږي په مختلفو برخو باندې او دغه پرمختګونه کېږي دغه انن په انن باندې خلکو ته وړاندې کوو. بل لور ته د پوهنتون یو شمېر استادان بیا وایي ګڼو کړیو په لوی لاس هڅه کړې چې زموږ هغه اجداد چې باید تاریخونه پرې لیکل شوی وي په هیر کې ساتل شوي دي او د ګڼو په تړاو یې نوي ځوانان معلومات نه لري. په خبره یې که دغه ډول کنفرانسونه زیات شي، نوي ځوانان به د پردیو پر ځای خپل نومورکي اتلان د ځان لپاره مثالونه او الګو کړي او د هغوی په نقش قدم به ولاړ شي. د سیمینار تابع موږ په همدې خاطر ونیوله
چې موږ خپل اجداد خپل ځوان نسل ته وروپېژنو یو بنیادي اصل دا دی او بل یوه اساسي خبره دا ده چې افغانان لیکل او لوستل او دا ډېر مشکله باندې کوي یا مثلا چکنور ملا صاحب ډېر وخت نه کېږي چې تېر شوی متاسفانه د هغه داسې یو سند چې هغه لیکلی شي پاتې دا نشته دا نوره دنیا کې ډېر طبیعي دی حتی خلک سکرتران دوی پسې ګرځېږي د هغوی وړه شیان هم لیکي نو موږ دا وکتل چې په دغسې یو تقریبا څو نوي کاله وروسته د ظاهرشاه بابا وخت کې یو سیمینار په دغه شوی دی په چکنور ملا صاحب باندې بیا سیمینار نه دی شوی نو د هغې نه راوروسته موږ ویلې چې د یو یاد وکړو هغه خو دا دی چې دا هم صوفي و هم عالم و هم دعوتګر و هم مجاهد و داسې انسانان ډېر کم پیدا کېږي چې په همګیر شخصیتونه نو د کې دا صفت موجود و دین هم هدف دا دی سیمینار نه چې موږ ځوان نسل ته الګو او قیادتونه او راهنمایان معرفي کړی شو دا اوس چې کوم قرن کې موږ ژوند لرو دا ډرامایي او فلمي دنیا ده خلکو جامې خلکو لباس خلکو ویښته دا ټول سټایلونه خلک د تلویزیونونو نه اخلي موږ څنګه کولی شو چې خپل اجداد خصوصا هغه اجداد چې هغوی روښانه تاریخ لري هغه موږ ځوان نسل ته ور معرفي کړو ضرور نه دی چې هغه یوازې دا یو طرف معرفي کړی شو کوشش وکړو چې موږ او کوشش هم دا دی ممبر علمي کلتوري ټولنې هڅه دا ده چې موږ په هره عرصه کې خلک خپل ځوانانو ته معرفي خپل اجداد کاغه د سیاست په لحاظ وي کاغه د مطبوعاتو په لحاظ وي کاغه د جهاد په لحاظ وي کاغه د علم په لحاظ وي کاغه د ساينس په لحاظ وي او په هغه ټول لحاظونو باندې موږ څنګه کولی شو چې هغه موږ ځوان نسل ته ور معرفي کړو او هغې پسې موږ اقتدا وکړو موږ ونه وایو چې موږ خلک نه درلودل موږ خلک درلودل خو متاسفانه چې موږ خپل ځوان نسل ته خپل اجداد او اسلاف نه دي ور معرفي کړي چې هغې نه موږ راهنمایي وکړو د هغوی موږ اقتدا هغوی پسې وکړو مولا امیر محمد چکنوري د ننګرهار په کچه یو له هغو شخصیتونو له جملې دی چې د پیرنګي لښکرو په وړاندې سرسخته مبارزه کړې وه او هیڅکله د ولس ژغورنې او راپورته کونې له حرکت نه و ستړی شوی هغه نږدې یوه پیړۍ وړاندې له دې نړۍ رحلت کړی دی خو لا یې هم د مبارزو او ویاړونو کیسې د زیات شمېر پښتني چرګیو چې د تاریخ باخبره د غوښې نه برخه جوړوي